په پخوا زمانه کې یو دوه ښځې وې، یوه مشره وه او بله کشره. یو وخت دواړو یو زوی وزېږاوه. دوی خپل دغه کوچني ماشومان یو ځای کېښودل چې کتل یې یو شرمښ راغی. له دغو دوو کوچنیانو څخه یې یو پورته کړ او لاړو. مشرې ښځې خپلې ملګرې کشرې ښځې ته وویل: شرمښ ستا زوی یووړ، دغه اوس چې کوم هلک پروت دی دا زما دی. دا بلې وویل: نه داسې نه ده، بلکې شرمښ ستا زوی یووړ، دغه هلک زما دی. وروسته دوی دواړو د فیصلې لپاره حضرت داود علیه السلام ته ورغلې. هغه د مشرې ښځې په حق کې فیصله وکړه، خو په دې فیصله کشره قانع نه شوه. نو هغه چې د حضرت داود علیه السلام زوی حضرت سلیمان علیه السلام ته ولاړې. هغه د مشرې ښځې دا واقع بیان کړه چې ستا پلار زما په حق کې فیصله وکړه، لیکن دا یې بیا هم نه مني. هغه ورته وفرمایل: ستاسې ترمنځ فیصله ډیره مشکله ده. د حل لپاره یې صرف یوه لاره شته ده، هغه دا ده چې زه چاړه را اخلم، هلک 2 ټوټې کوم، بیا یې تاسې ته در تقسیم کوم. په دې وخت کې کشره ښځه په ژړا شوه او ویل: نه صیب، داسې مه کوه، الله جل جلاله دې پر تا رحم وکړي. دغه هلک د دا بلې ښځې دی، ما غلطه دعوا کړې ده، زه یې نه غواړم. زه ستا د پلار پر فیصله بالکل راضي یم. د دې خبرې په اورېدلو سره حضرت سلیمان علیه السلام ته د خبرې حقیقت معلوم شو. نو د کشرې ښځې په حق کې یې فیصله وکړه او هغه کوچنی یې هغې ته ورکړ.